وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ابي بن كعب وي دا حدیث ور ډیر ناشنا دی ډیر ناشنا وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله انی اکثر الصلاه عليك یا رسول الله زبتا باندې درود ډیر وایم فکم اجعل لك من صلاتي نو سمر درود ستاده پاره وایم یعنی دعا چې غواړم پتا ز ډیر درود وایم سمر پکې درود وایم وی ما ته وی چې ما شئت چې سمر غواړې نو وای وی ما وته الربع یا رسول الله سلورم یسب درود وایم درې سب دعاګانې غواړم وی ما ته وی چې ما شئت استغفر مرضی ده فان زدت فهو خير لك هو کو دې ډیر کړه خبره نو وسته ده پر وره وی ما وته چې النصف یا رسول الله نیم به پتا باندې درود وایم نیم به دعاګانې غواړم وی ما ته وی چې ما شئت استغفر مرضی ده فان زدت فهو خير لك او کده دین دې خبر ډیر کړه یو ستاده پر غوره ده وی ما وتی فالثلثین یا رسول الله یا رسول الله دوی سه به درود ویم یوی سه به دعا غواړم وی ما ته وی ما شئت استغفر مرضی ده فان زدت فهو خير لك او کده دین ډیر کړه یو خیر بکی ډیر ده وی ما وتی چې اجعل لك صلاتي كلها یا رسول الله یسری په پتا باندې درود ویم الله اکبر وی ما ته وی چې اذن يكفى همك ويكفر لك ذنبك ابي بن كعب بیا خوستا ټول غمونه ختم شو هر ګناه دی وبخلای شو چې تصریف په باندې درود وې بیا خوستا غمونه ټول لاړو ختم شو بیا خو دې هر حاجت پوره شو او هر ګناه بدل الله وبخي رواه الترمذي ده حدیث امام ترمذی رحمه الله راوړی چې کله د باندې سخت ډیری شي مشکلات ته دلیل شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود وای زموږه خو چې کله سخت ډیری شي نو به په مخلوقات په سیمنډي شروع په پلاني سي په سیمنډي عمر له ذلیل غیرس چته د طریقه ته تجربه کړی ده جواب به ماته ملو چې ماته معلومه نه نو زه به څه تجربه کوم کله چې ته یو کار سخت شي او مسله نه کی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود ډیر وای الله وتعالى کار سره